د بابړ شهیدانو اوواو یایم تلین لانن څخه پورا اوواو یا کله وړاندې په همدې ورځ پاکستاني پوځ شپږ سوه یولس پښتانه چې پکې ښځې او ماشومان سپینګیري هم شامل وو په شهادت ورسول. سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسو د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې یو مهم خبر اورئ. د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته د 1948 کال د اګست پر 12مه اووه کاله مخکې په همدې ورځ د خیبر پښتونخوا د چرسدې ولسوالۍ په بابړه کې 25,000 پښتانه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره په سوله ایز لاریون راووتل، خو د عالی جناح په امر د انګریزانو دغو متحدو پاکستاني لښکرو پرې 950,000 مرمۍ وویشتلې. د بابړې پیښه کې د ښځو سپینګیرو او ماشومانو په ګډون 611 پښتانه شهیدان او 1,500 تنه نور ټپیان شول. ښځو پاکستاني عسکرو ته قرآنونه ونیول، خو هغوی په قرآن کریم هم ډزې وکړې او له پښتنو سره یې یو ځای شهیدان کړل. پاکستاني عسکرو د هر قرباني له کورنۍ د خپلو ویشتل شویو مرمۍ توان هم واخیست. د شهید پر سر 50 روپۍ او د ټپي پر سر 100 روپۍ بندي بچا خان د شهیدانو د کورنیو د جرمني ادا کولو لپاره خپل پلارنۍ ځمکه وپلورله. 2 شپې وروسته پاکستاني عسکر لکه د همدانن په څېر بیا د پښتنو کورونو ته ورغلل، ښځو ته یې بې سترې واړوله او سړي د خپلو ښځو پر وړاندې بربنډ کړل. د تاریخي معلوماتو له مخې لا هماغه وخته تر اوسه پورې د پاکستان استخبارات د بابړې پیښې په اړه په هر ډول تحقیقاتو بندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور له کیسه-خوانۍ بازار او د چارسدې له بابړې نیولې تر اوسه پورې هم په پښتونخوا کې د پاکستاني پوځ لخوا د پښتنو نسل وژنه روانه ده او پښتانه د خپلو حقونو لپاره سوله ایزې مبارزې ته هم نه پرېښودل کېږي. د تېر یوه کال راهیسې د اکتوبر 11مې پښتون قومي عدالت جرګې پر مهال پاکستاني عسکرو په مخامخ ډزو کې یو شمېر پښتانه مبارزین شهیدان او لسګونه نور یې ټپیان کړل. همدالان 14 ورځې وړاندې د جولای پر 28مه نیټه پاکستاني پوځ د خیبر پښتونخوا د تیرا په زخخلو سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي لاریون باندې مخامخ ډزې وکړې چې 9 پښتانه شهیدان او تر 800 زیات نور یې ټپیان کړل.